درنو لیدونکو سلامونه او ښې چارې. نن زه غواړم تاسو ته د قهوې اسانه طریقه څه په کور کې جوړوئ بغیر له ماشینه در وښایم. نو خدای دې وکړي تر اخره په دې ویډیو کې له ما سره اوسئ. نو لومړی به زه کوم بعض معلومات چې زه د قهوې په حصه کې لرم هغه به زه تاسو سره شریک کړم چې د پروګرام یو څه تاسو ته دلچسپ واسي. د قهوه له تولید وروسته د کافې دانې چې په مختلفو ډولونو بازار ته راځي چې ځینې د لومړي تولید وروسته ډایرکټ په ماشین کې میده کیږي او په فابریکو کې پخیږي چې هغه هم په دکانو کې خرڅیږي. دا کافه چې د فلټر په مرستې سره په څو ماشینو کې جوړیږي چې دې ته فلټري کافه وایي. د دې کافې خوند ډېر طبیعي او کافې ته ډېر نږدې وي. خو بل ډول کافه چې په فابریکې کې په داسې شکل جوړیږي چې فلټر ته ضرورت نه لري او ډایرکټ چې ده په ګلاس کې جوړیږي، لکه اوس یې زه غواړم تاسو ته یې جوړ کړم. البته دا هم ډېر مختلفې طریقې لري. د کافې تولید په مختلفو په ډېرو ملکونو کې کېږي، خصوصا تقریبا په 80 ملکونو کې تولیدیږي، خو د 80 ملکونو کې تولید اندازه یې ډېره کمه ده. ډېره زیاته اندازه چې تولیدیږي په برازیل کې، کولمبیا، ویتنام، اندونیزیا کې هم ده، مکسیکو او په هند کې. دلته چې ده تولیدات یې ډېر ده او په امریکا او آلمان او جاپان او فرانسه او ایټالیا او اسپانیا کې ډېره مصرفیږي کافه. البته په اسکندناوي کې هم ډېره زیاته مصرفیږي، په سویډن او ناروې او ډنمارک کې. شاید یو علت یې دا هم وي چې دلته هوا سړه ده او کافه ګرمه وي، نو ښه لګېږي. خو د کافې ابتدا اول چې په څه وخت په کومه پېړۍ کې پیدا شوې ده، وایي په 14مه میلادي پېړۍ کې چې ده کافه اول وارې جوړه شوې وه. بیا په 15مه میلادي کې نو یو څه ډېره شوله او په دې وخت کې بیا بعضې اسلامي ملکو ته هم راورسېدله او رواج شوله خوړلې. چې له هغه جملې نه مکې شریفې ته، قاهرې ته، استانبول ته هم راغله او رواج شوله. خو په دې وخت کې بیا بعضې روحانیونو او ملایانو ویل چې د کافې خوړل، د قهوې خوړل چې ده حرام دي. دا هم لکه د شرابو د ګلاس غوندې لاس په لاس خوړل توصیه کېږي، نه پوهېږم که خوړل کېږي. او بل هغه داسې د میکدې او د قهوه خانې فرق نشته. دوی ویل په قهوه خانې کې په قدیم پخوا وختو کې چې ده مثلا شعر به وایو او شطرنج لاقطې به یې کولې، مجلسونه به ول. نو دوی ویل چې د دې او د شراب خانې چې ده فرق نشته. خو بیا سوکه اخر چې ده دا ملایان او روحانیان په 15مه پېړۍ کې قانع شول چې د کافې خوړل بیا ویل چې اوس حلال ده. نو شاید دوی بې مزه کتلي وي چې خوندور شی ده، نو هغې بیا حلاله کړله. نو دا هم د کافې بعضې معلومات ول چې ما تاسو ته وویل. کومه قهوه چې زه نن تاسو ته جوړومه دا 3 ګلاسه دي او 3 مختلف رقمونه: موکا، کلاسیک او آیس قهوه. چې دا ورته پکار ده یوه پیمانه چې ده کافه قهوه، یوه پیمانه چې ده بوره او یوه پیمانه هم ایشېدلې اوبه. او کاکاو پوډر چې ده د چاکلیټو پوډر، هغه هم ورته یوه غټه د مړۍ خوړلو قاشقه پکار ده. شیدې به ګورو ضرورت ده چې څومره موږ ته ضرورت کېږي. نو لومړی به زه تاسو ته اول د کلاسیک کافه طریقه در وښیم. البته دا مواد، دا قهوه، د ایشېدلې اوبه او بوره، دا به په یوه غټې کاسې کې اچوم او دا به مکس کوم. که د مکسچر ماشین نه لرئ تاسې کولی شئ په قاشق یې هم تیز تیز ووهئ چې مکس شي. دا یو رقم قهوه‌ایي رنګ باید وباسي. بیا به په یوه ګلاس کې چې ده ښه سرې ایشېدلې اوبه واچوو او په سر باندې به، البته که فرضاً د یو ګلاس کې تاسې 4 برخې اوبه شیدې اچوئ، نو هغه 4مه برخه یې تاسې همدغه پورته قهوه چې مې جوړه کړه، مکس مې کړه، همدا باید پکې 3 قاشقې واچوئ. نو دا تیاره شوه، د کلاسیک په نوم قهوه ده.
د موکا کافې لپاره هم چې دا همدغه قهوه راخلم او د کاکاو په پوډر کې ګډوم، البته دا به په مکسچر کې نه، په لاس باندې په قاشق به ښه سره حل کوم، ګډوم به سره، بیا به ښه باید حل سي. ښه باید حل سي. فکر کوم ساعتې نور صحیح ده. اوس به په یو ګیلاس ګرمو شیدو کې ګرمو شیدو ته به پسې ور واچوم. البته د بعضو کافو کې بعض خلک دارچیني هم ور اچوي، تاسو خپله خوښه. اوس به هم د آیس قهوې په حصه کې درته ووایم چې څنګه جوړېږي. په یوه ګیلاس کې به 2-3 ټوټې یخ واچوئ او د هغه په سر به بیا یخې شیدې واچوئ او بیا د شیدو په سر هغه لکه مخکې چې مې ویله چې په یو ګیلاس کې 4 برخې شیدو کې، یوه برخه یې بیا همدا قهوه چې مې مخکې چې دا ټوله شان بوره او قهوه و ایښودلې اوبه چې مې مکسچر کې ایستلې وې جوړې کړې وې، هغه بیا په سر باندې واچوئ او دا هم شوه د آیس قهوه. لیدونکو دا قهوې چې دا ډېرې اسانه، خوندورې او په کور کې په ډېره که مکسچر ولرئ که نه ولرئ جوړولی سئ او خوندورې دي. تاسې یې ور امتحان کړئ، زه بیخي مطمئنه یم پښیمانه به نه سئ. نو هیله کوم چې د ما ویډیوګانې تاسې وګورئ او خوښ یې کړئ او خپل نظرونه راته ولیکئ. نو زه مطمئنه سم چې تاسو که خوښ یې نو زه به دا د روژې مبارکې میاشت کې تاسو ته ډېر ډېر خوندور شیان پاخه کړم او درته طریقې به یې تاسو ته وړاندې